د الله په خزانو کې د ټولو نه عظیم نعمت هغه مغفرت او بخښنه ده. دا خلک چې څومره خواري مهنت کوي نو دا دې لپاره کوي چې الله مو وبخښي. نو دې نه معلومه شو چې بخښنه د الله یو لوی نعمت دی. الله په دې باندې په خپل وضاحت کړی دی. رب فرمایي د قیامت پر ورځ باندې من زحزح عن النار، کوم سړی د اور نه بچ شو، اور ته داخل نشو، وادخل الجنه او جنت ته داخل شو بغیر د اور د سوځیدونه، الله فقط فاز. دا انسان کامیاب شو. دنیا کې د باندې ډېرې سختۍ راغلي، تکلیفونه به راغلي، مصیبتونه پریشانۍ به راغلي، لیکن الله وی کم انسان د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو دا انسان کامیاب شو. الله نبی علیہ السلام ته فرمای اے محبوب زما دي بندگانو ته دو خبره وکا. لومبه خبر ولدا وکا انی انا الغفور الرحیم، بیشک از بخون کے رحم کون کے ما. اور دویم خبره وان عذابی هو العذاب العلیم، بیشک زما عذاب ابیا ډیر لوی دی، ډیر دردناک دی. علیم ان عذابی هو العذاب العلیم، الله وی زما عذاب بیا ډیر زیات دردناک دی او ډیر لوی دی. علما دلته په علیم کې خبره کوي چې دا علیم چې کوم دی دا په معنا د اسم فاعل باندې هم راځي او په معنا د اسم مفعول باندې هم راځي. اوس په دې باندې اسم فاعل او اسم مفعول اخو د ګرامر خبره ده. خو علماء الحمدللہ بیانات اور یبل زما دا حضرت شیخ مطلب الانوار سے رحمه الله، الله دې قبر د انوار ډک کې زما د وړي دورې استادو 90 کې ما وړه دوره د حضرت شیخ مطلب الانوار سره د علم دیوبند په اکابرین علماء کې د مدني سے په شاګردانو کې اخیری او شاګرد پاتو نو دا وی یو برخوردان د حضرت مولانا قاری اسجدری سے دامت برکاتهم اغوی را سره یو محفل کې ملاقات شو. ماتوي مولوی صاحب بیانات ګور ډېر په غور اورم. ما د استاد وی د موت حضرت اسلام او کوي کس غلطی را نه کیږي نو اسلام او کوي. زما عام علماء ته دا درخواست دی که به طور مثال یو خبره داسې اوس خو په میډیا باندې بیانات چلیږي، که یو خبره داسې وي نو د هغې له علماء نه به زه درخواست کوم چې زما اصلاح کوي. بهرحال دا علیم چې کوم دی په معنا د اسم فاعل او اسم مفعول دواړو راځي. کله چې په معنا د اسم فاعل راشي نو بیا دا عالم دی. عالم علیم عالم دا عالم معنا دا چې دا عذاب بل په درد کې مبتلا کوي. لکه عالم خلق د علم خودون کې نو عالم معنا بل په درد کې مبتلا کون کې. او یو معنا د اسم مفعول راځي نو دا بیا مولم دی. علیم په معنا د مولم سره او د مولم معنا بیا دا چې دا عذاب په خپل په درد کې مبتلا دی. نو که دا عذاب چاته ملاویږي نو د عذاب ته په پته نه لګي چې زما د وجه نه دته څومره تکلیف دی. ځکه په خپل په درد کې مبتلا دی. د دې متعلق تقی عثماني صاحب اصلاحي خطباتو کې یو خبر لیکل او زما نیا بی بیماره وه، نیا می بیماره نو اسپتال لم یوړه لاغې په خېټه کې درد و، خېټه کې درد نو چغې به والي خېټه کې به درد دی، خېټه کې مې درد دی، اسپتال لم یوړه. اوس مونږه اسپتال کې انتظار کوو نو د اپریشن تھیټر نه یو زنانه راویسته د هغې نه خپه کټ کړې وه، خپې دې کټ کړې وه. نو ما دې نیا ته د خوشطبې په شکل باندې وی چې مړي ستا سره په خېټه کې درد دی دومره چغې دې راغوښتې دي هغې نه وګوره خپه کټ کړه چغې نه وی. نو یا نیا راته وایي چې خپه خو یې کټ کړه خو په خېټه کې خو درد نشته که نه خپې دې کټ کړې ده خو په اوس دې ته د خپلې خېټې درد معلومېده خو د بل د خپې د کټ کېدو ورته چې کوم دی چې هغې نه خپه کټ کړې ده نو یې چې خپه خو یې کټ کړې ده خو خېټه کې خو درد نشته. نو زما عزتمندو الله فرمایي نبئ عبادي، اے محبوبه زما بندگانو ته خبر ورکا انی انا الغفور الرحیم چې بېشکه زه بخونکی رحم کارم وان عذابی هو العذاب العلیم او زما عذاب دردناک عذاب دی. الله د عذاب نه بیا دردناک عذاب نشته، د هغې نه اخو عذاب بیا نشته. الله د خپل عذاب نه وساتي. خو دلته یو نکته بیانوم زما عزتمندو او د نکتې سره د بیا یو حدیث بیانوم. رب ړومبې خبره وکړه چې بېشکه زه بخونکی رحم کارم نو د بخښنې خبرې مخکې وکړه. عام حالاتو کې زه بخونکی ما د بخښنې خبرې مخکې وکړه. ځکه حدیث قدسی دی، نبی علیہ السلام حدیث را نقل کړی د الله نه. الله رب العزت اعلان کړی دی ان رحمتی سبقت علی غضبی، زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی. زما رحمت یاد ساته مولوی صاحب، قاری صاحب، امیر صاحب، اجی صاحب چرته به ګناهګار ته په سپک نظر نه ګوري.
یو انسان څومره ګناهګار دی مال دا حق نشته چې دا غته وګورم دا څه شی دی ګناهګار ته په سپک نظر نه ګوري سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام یو ځل په لار روان دي یو کس ناست دی او جاړي عیسی علیہ السلام ورته ویل کولی ولی جاړي وی جی ډیر زیات ګناهګار یم ګناهونه رانه ډیر زیات شوي دي خواهش پیدا دی چې الله مو وبخي ډیر زیات ګناهګار غټ ګناهونه رانه شوي دي چې الله مو وبخي زما خواهش دا دی چې الله زما مغفرت وکړي خپل ګناهونه راته یاد دي ما د الله ډېرې نافرمانۍ کړې دي ډېر مې د الله مقابله کړې ده زه په خپلو ګناهونو باندې الله نه معافي غواړم خواهش مې دا دی چې الله مې معاف کړي وی ټیک ده بل یو کس په مانځه ولاړ دی جانماز باندې ناست دی عیسی علیہ السلام ورته وایي مانځه نه فارغ شو دعا نه فارغ شو سار باندې دی خواهش دې څه دی نو هغه دې ګناهګار طرف ته اشاره وکړه وی زما خواهش دا دی چې الله زما د حشر د ده سره ونه کړي زما حشر د ده سره ونه شي زما خواهش دا دی لکه زه یو عبادت گزار یو نیک انسان یم او دا فاسق فاجر جبریل راغی حضرت عیسی علیہ السلام ته فرمایي اے عیسی روح الله ما د دې دواړو کسانو دعا قبول کړه دا یو چې کم زمانہ د معافی طلبګار دی هغه مې معافي وکړه هغه مې مغفرت وکړه او دا بل وی د سر مې حشر مکوه نو د هغه ټول هر څه مې ضایع برباد کړه د دوی دواړو بخپلو کې حشر نه کیږي ابا جنت ته دی به دوزخ ته دی کما عزت مندو الله د مغفرت خبره مخکې کړې ده الله زمو استاد مغفرت د بارا بانی لټي مشهور واقعه ده مولانا زکریا صاحب هم ذکر کړی دا کتابونو کې کوم دی مرګري بیانې چې بنی اسرائیلو کې یو کس چې کم دی نو یو کم سل مرګونه کړیو قاتلو یو کم سل مرګونه کړیو سوچ ورغی چې دا یو کم سل مرګونه په یو مرګ باندې الله 15 سزاګانې ذکر کړی دي په یو بی ګناه قتل باندې الله 15 سزاګانې ذکر کړی و من یقتل مؤمنا چاچ مومن مړ کا متعمدن پقصبانی فجزاؤه جہنم داغ سزا جہنم دا خالدن فیہا ہمیشہ بھی بکے وغضب اللہ علیہ اللہ بولے بغسی ولعنہ اللہ بے دخبر رحمت نو شڑی واعد له عذابا عظیما اللہ والا درناک عذاب تیار کرے دے نو په یو مړی باندې په یو قتل باندې دا سزا ده نو ما خو یو کم سل مرګونه کړی ما به الله معاف کی کنه زه توبه وباسم الله به ما معاف کوي کنه به معاف کوي نو د توبه په سوچ او په تصور کې روان شو یو بی علم شیخ ول په مخه ورغه ویلکه یو کم سل مرګونه می کړی دي اوس توبه وباسم آیا زما دا توبه قبليږي کنه قبليږي هغه ته منډه کړه او ته ستا بخنه کم دی کېده ته خو نه بخلی کېږي هغه ته منډه کړه به دې ورپسې منډه کړه یو کم سل دي نو یو پکې کم ولې دی یو پکې کم ولې دی به توره ورسره به د هغه نه هم سر ووالو هغه نه هم سر کړ چې بس پوره سل خوشي که نه بخونه خو بیا هم نه کېږي بیا سوچ ورغی توبه وباسم په لار روانو سو خلک وله مخې له ورنه نیکان خلک ورته یې لکه یو کم سل مرګونه مې کړي یو مې اوس وکړه دی اوس توبه وباسم الله به ما معاف کوي که نه ای ورته ویې داسې کار وکړه چې داسې مخامخ لاړ شي دغلته خلق دی نیکان خلق دی دا غوی پلاس باندې به توبه وباسي الله به معاف کی الله معاف کولو والا دی الله به معاف کی ور روان شو د توبې په اراده روان دی په توبه الله دومره خوشحالي کی زما عزت مندا دا واقع مې دما کې ویلم دا محبوب می فرمای په توبه الله دومره خوشحالي کی حجت د زړه نه ویره په توبه د زړه نه حدیث کې راځي وي په توبه الله دومره خوشحاليږي څومره چې انسان په اوخ باندې روان دی او بم ورسري دي کجوري ورسري دي د خوراک سکا کې تنظیم ټول د په اوخ باندې دی په اوخ باندې روان دی خو ورغه ستړي شو یوه ونه لاندې اوخ یې ودرولو او دې سملاستو چې را پاسه د چګوري اوخ نشتا اوخ غیب دی ګیر چا پیره وګرځیدو ځنګل دې دشت د چولې بیابان دی اوخ نشتا د دې ځات خبر شو چې اوس خو زما بس مرګ برابر ځکه چې زه به 2 ورځې 3 ورځې به وپایم اخري کې به مړم بس راغې او بیا چې کم دی د هغه ونې لاندې دوباره سملاسه چې بس اوس هر کله چې مرګ راغی بس ځکه چې اوخ زما د اوبو زما د خوراک چې کوم اسباب هغه ټول ختم شو اوس خو زما مرګ یقیني دی د ډېر خفګان نه دوباره بیا وده شو چې راپاسېدو چې وې کته اوخ چې کم دی سره د سامان نه سره د اوبو نه سره د هر څه نه د سره خوا کې ولاړ دی د انتهایی زیاته خوشحالۍ نه د ډېرې زیاته خوشحالۍ نه وي ربا ته مې بندې او زه دې رب یم ته مې بندې او زه دې خدای یم خبره د کفر ده الله ته مې بندې او زه دې خدای یم
حدیث کې راځي دا خبره د کفر ده خو د انتهایی زیات خوشاله نه وي ربا تمه بندې او زه د رب ما وې د دغه کس نه زیات الله د خپل بندا چې کله الله ته رب زما توبه نو حدیث کې راځي دی روان شو د توبې په اراده باندې دقلته د لارې نیمه ته ورسېدو اسرائیل سلام ولاړو بس روح ته واغشته دقلته را پریوت وفات شو فرشتي ولرالی دو قسمه فرشتي رالی د عذاب فرشتي امرالی او د رحمت فرشتي امرالی د عذاب فرشتو وی د روح با مونږ اخلو سجین ته به وړو کلا ان کتاب الفجار لفی سجین الله وی د نافرمانو روحونه با په سجین کې وی تاسو شي دی کتاب مرقوم دا یو لیکل شوی کتاب دی د بدبختو د بدقسمتو د پاره یو ټکانه ده نو د عذاب فرشتو وی مونږ به روح لو سجین ته به وړو د رحمت فرشتو وی نه روح به مونږ لو دغه د توبې په اراده روان دي التائب من الذنب کما لا ذنب له ګناه نه توبه استون کې ادا سه لگا داړو ګناه کړي نه دا التائب حبیب الله توبه استون کې د الله دوست دی ټول وې زمون توبه الله زمون توبه رب مونږ معاف کړي نن د جمعې ورځ د مبارک ورځ ده یو د 15 شعبان ورځ ده یو د جمعې مبارک ورځ دوه اختر یو دی شوی د رحمت فرشتو ویم د توبې په اراده روان دواړه فرشتو په خپل کې په جګړه دواړه په خپل کې یو مونږ به روح لو بل وی مونږ به لو سجین ته به وړو د رحمت فرشتو علیین ته به وړو الله وی زبر فیصله وکم جګړه به مکاوي دا دې چې کوم دې کې پروت دی د دنواله او دا کوم دې کې چې اخیری سړی وجلې دی د دې زنواله دغه په دغه ځای کچ کې ناپ کې او بیا د دنواله دا دې چې کوم دې پروت دی دغه نیکانو خلکو کلی پورې دغه زم ناپ کې دغه زم کچ کې احادیثو کې راځي چې دغه د نیکانو خلکو کلی یو لش فاصله کې لري راتلو الله ټول کلی را جوخ کوله ټول کلی ولا را جوخ کو او هغه لش فاصله ته ختم کړه د نیکانو خلکو کلی الله را نزدیک د رحمت فرشتو ته وي تاسو روح والے ځکه چې د توبې په اراده روان دي